بسم الله الرحمن الرحیم. به هم قدرمنو کتونکو لیدونکو د مایکروسافت ورد پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو لومړی به ورد پروګرام را خلاص کو. ورد پروګرام چې مو را خلاص کړي تېره ورځ موږ تاسې پر ریفرنس منو باندې کار کړی و او ریفرنس منو مو خلاصه کړه. نن راځو پر میلینګ منو باندې کار کوو. میلینګ منو کې لومړی کمانډ ده د انویلوپ په نامه ده. انویلوپ لفافې ته ویل کیږي او لیبل خو نو خپله درته معلومیږي. که چیرې غواړې چې پر انویلوپ باندې د مکتوب پاکټان چې دي د مکتوب پر پاکټانو باندې یو لیکنه پرنټ کې بیا له دې انویلوپ څخه استفاده کوو. یعنې که غواړې چې دلته په صفحه کې د انویلوپ صفحه جوړه کړي یا د انویلوپ ډیزاین وکړي انویلوپ باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته یو بل ډایلاګ باکس را خلاصیږي. په دې کې اوس مثال ډیلوري ادرس او ریټرن ادرس. ډیلوري ادرس هغه ادرس مثال موږ تاسې یو بل چاته یو مکتوب لیږو یا دا لفافه ورته لیږو د هماغه شخص ادرس کې لیکو او که چیرې هماغه شخص موږ تاسو ته یو مکتوب را لیږي بیرته یو جواب راته راکوي بیا خپل ادرس پر ریټرن ادرس کې ورته لیکو. نو لومړی راځو دلته په ډیلوري ادرس کې به ورته ولیکو. مثال کابل ته دا مکتوب لیږو یو لفافه لیږو. په کابل کې د احمد په نامه باندې یو نفر ده او کابل افغانستان له هغه نه وروسته د هم فون نمبر دی ټلیفون شماره هر شی کولی زه دلې ورته اضافه کړي. دا ادرس یې مو ولیکئ. له هغه نه وروسته ریټرن ادرس کې خپل ادرس ورته لیکو. یعنې دغه نفر د احمد چې موږ تاسو ته جواب را لیږي په همدې ادرس پرې را لیږي. مثال ورته لیکو سیرت زابل افغانستان او دا هم فون شماره. دا ادرسونه چې مو ولیکل په دې ادرسونو کې که غواړئ چې ایډیټ وکړي یا مثال یو بل طرف ته یوسئ بیا راځو دلته له آپشن څخه استفاده کوو. په آپشن اوس مثال دلته د انویلوپ سایز هم ورته انتخابولی شئ او ډیلوري ادرس کې که غواړئ چې ایډیټ وکړي مثال اوس اوټو ورته انتخاب راملیپ له چپ طرف څخه او فرام ټاپ له پورته طرف څخه. که غواړئ چې اندازه ورته زیاته کړي یا کمه کړي دلته د پورته ویکتور په واسطه اندازه ورته اضافه کولی شئ. د پښته ویکتور په واسطه باندې بیرته هغه اندازه ځینې زده کولی شئ. دغه رقم ټاپ طرف ته هم کولی شئ اندازه ورته ورکړي یا کمه کړي. ریټرن ادرس کې که غواړئ چې ایډیټ وکړي یا مثال یو بل طرف ته کې یوسئ یا انتقال کې نه دلته دې کمانډونو څخه استفاده کوو. له هغه نه وروسته دا ترتیب هم ورته برابر کړئ. دا اوکې کوو. داسې مو اوکې کړل. پرنټ که چیرې ورته انتخاب کړو دا خپل اتومات په لفافه کې یا د مکتوب پر پاکټ باندې دا لیکنه راته پرنټوي. او که چیرې اټو ډاکومنټ ورته انتخاب کړو دا بیا لومړی دلته په ډاکومنټ کې راته ښیي. یس به ورته کلیک کړو. له هغه نه وروسته اوس ګوره دا صفحه خپله د لفافې سایز ته واوښته. یعنې چیرې غواړو چې د لفافې پر شا باندې همدا لیکنه پرنټ کړو یا د مکتوب پر پاکټ باندې دا لیکنه پرنټ کړو بیا دلته انویلوپ ته راځو. په انویلوپ کې دغه ادرس ورته لیکلی سو ریټرن ادرس و ډیلوري ادرس همدا ادرسونه چې مو ورته اضافه کړو. له هغه نه وروسته بیا کولی شئ همدا په دې ډیزاین باندې پرنټ کړئ. البته دلته هم کولی شئ اوس مثال دلته دا ټیکس باکس اضافه شوی ده. که غواړئ چې په پښتو باندې دا لیکنه ورته ولیکئ یا خپل ادرس ورته اضافه کړي هغه ادرس ورته اضافه کړي چې مثال دغه لفافه ورته لیږله کېږي نه هغه بیا خپله خوښه باندې کولی شئ ایډیټ کې وکړئ. دا انویلوپ بل کمانډ د لیبل په نامه ده. لیبل که چیرې ستاسو فکر شوی د هر جنس چې موږ تاسې رانوسو د هر جنس پر شا باندې یو لیبل موجود وي. یو کوچنی کتلا کې په هغه باندې د دې جنس مشخصات لیکل شوي یا مثال په دې دفترونو کې د صادرې او واردې پر شا باندې هغه د شنې دوسیې چې دي د دې پر شا باندې لیکل شوي د 1499 کال یا د 1403 کال صادره واردة یا صادر شوي یا وارد شوي مکتوبونه. دا لیبل که چیرې غواړئ چې جوړ کړي له دې لیبل څخه استفاده کوو. پر دې لیبل باندې کلیک کوو. لیبل خو نو مختلف قسمونه لري کولی شو په مختلفو ډیزاینونو سره یې جوړ کړو. اډرس کې بیا کولی شو ورته ولیکئ. یو بل شی دا دلته ګوره لیکلي دي یوز ریټرن ادرس. په انویلوپ کې چې موږ تاسې ریټرن ادرس لیکلی و هغه که غواړئ چې دلې استعمال کړي هغه هم کولی شئ. که چیرې دا نه وي دا ورته غیر اټکماروو یعنې په خپله خوښه دلته ادرس ورته لیکو. په پښتو بیا ورته ولیکو مثال د 1400 د 1400
دریم کال صادره وارده مکتوبونه. دا مو ورته ولیکل. له هغه نه وروسته اوس ګوره فل پیج اف د سیم لیبل، په ټوله صفحه کې د یو قسم لیبلونه جوړ سي. او که چیرې سنګل ورته انتخاب کو، په سنګل کې د یو لیبل په 2 کالمونو کې جوړ کو په همدې شکل باندې. او که چیرې فل پیج اف د سیم لیبل ورته انتخاب کو، په ټوله صفحه کې بیا ټوله صفحه په نیوله کېږي 2 لیبله راته جوړوي. که چیرې دا کمانډ ورته انتخاب کو، دا بیا اتومات له دې ځای څخه پرنټولی سو او په صفحه کې بیا نسو اضافه کولی. که چیرې فل پیج اف د سیم لیبل ورته انتخاب کو، دا هم له دې ځای څخه اتومات پرنټولی سو او هم یې کولی سو په ډاکومنټ کې اضافه کو. پر دې کمانډ باندې کلیک کوو، دا خپله اتومات دلته په صفحه کې اضافه کېږي. بیا کولی سي دا سایز یې ورته اضافه او کم هم کړي په همدې شکل باندې. البته له دې لارې څخه کولی سو یو لیبل دلته په صفحه کې جوړ کړو یا استفاده ځینې وکړو. بل کمانډ د میلینګ مینو کې د سټارټ میل مرج په نامه ده. سټارټ میل مرج بیا د دې لپاره کاریږي که غواړې سي مثال د زده کوونکو لپاره 50 نفر زده کوونکي د ټول لپاره یو قسم سرټیفیکیټ پرنټ کړي، فقط نوم، درجه او دا شان تغیر کوي، نور متن ټول یو قسم متن ده. یا مثال د واده بلنه ده، د واده بلنلیک که غواړې سي جوړې کړي یا هغه څوک چې ته دعوت یې د هغو نفرو لپاره یو بلنلیک جوړ کړي، متن ټول یو قسم متن لیکل کېږي، فقط هغه نوم او ادرس او ټلیفون شماره هر شی چې ورته لیکو هغه فرق لري. نو د دې لپاره بیا همدې کمانډ ته مراجعه کوو. دا کمانډ د دې لپاره استعمالیږي. اوس داسې فرض کړئ چې موږ تاسې د واده یو بلنلیک جوړوو. دلته به ورته ولیکو نیم، اول نوم یې باید تغییر د ټول نفرو نوم تغییر کړي، بل پروینس ولایت تغییر کړي او بل ټلیفون شماره. دا 3 شیان ورته اضافه کوو. نور متن ټول یو قسم متن ورته لیکو، مساویرینټ قوس شروع قوس بند انټر. مثال دا یو د واده بلنلیک ده، یو قسم متن ده او فقط دغه نفر چې موږ تاسې دعوتوي د هغو اشخاصو نومونه او ولایتونه او ټلیفون شمارې دا باید فرق ولري. نو د دې لپاره د راځو دا سټارټ میل مرج باندې کلیک کوو. اوس ګوره دا کمانډونه ټول د دې کمانډ مربوط کېږي، د سټارټ میل مرج مربوط کېږي. هر وخت چې دا پروسه شروع کو، عملیه پر اجرا کوو، دا کمانډونه بیا را سره فعال کېږي، کار کوي. او که چیرې دا کمانډ دا پروسه هم شروع کړي نه، بیا دا کمانډونه غیر فعال وي. لومړی راځو دلته پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ، لیټر جوړئ، ایمیل جوړئ، ایمیل لپاره یو میسج جوړئ، انویلوپ جوړئ، لیبل جوړئ، ډایرکټوري جوړئ. مثال هر یو څخه چې استفاده کوي پر هغه باندې کلیک کوو. خیر خو دلته راځو سټپ بای سټپ پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. پر دې کمانډ سم کلیک وکړئ، دلته هم همدا شان راته راخلاصي. اوس مثال موږ تاسې یو لیټر خط لیږو نه، دې باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته نیکسټ سټارټینګ ډاکومنټ پر دې باندې کلیک کوو. پر دې سم کلیک وکړئ. یوز د کرنټ ډاکومنټ، پر دې ډاکومنټ کې غواړئ چې جوړې کړئ. سټارټ فرام ا ټمپلیټ، له ټمپلیټ څخه استفاده کوئ. سټارټ فرام ایگزیسټینګ ډاکومنټ، مخکینی ډاکومنټ مثال موږ تاسې یو ډیزاین کې جوړ کړی دی، یو بل ډاکومنټ هم بل ځای ثبت کړی، له هغو څخه که استفاده کوئ دا کمانډ ورته کمارو. خیر خو اوس موږ تاسې دلته یوز د کرنټ ډاکومنټ پر دې کمانډ باندې کلیک کوو. له هغه نه وروسته دا نیکسټ کوو او یوز ان ایگزیسټینګ لیست، مخکینی لیست در سره موجود له آوټلوک څخه استفاده کوي او که نوی لیست جوړوي. ټایپ ا نیو لیست باندې کلیک کوو او دا ورته کریټ کوو. داسې ورته کریټ کوي. په دې کې اوس ګوره کوم شان مثال ټایټل، پوسټ نیم، لاست نیم، کمپنۍ نیم، دا شان که غواړئ چې ایسته کړي، دا خو موږ تاسې نسو کارولی، نه پکار دي. فقط موږ تاسې نیم، پروینس او فون نمبر دا شان هم پکار دي، دا باید ورته اضافه کړو دا کالمونه. نو دا خپله له کمپنۍ څخه جوړ شوي کالمونه دي. که غواړئ چې دا استعمال کړي، د دې څخه هم استفاده کوي. او که غواړئ چې دا ایسته کړي، د دې پر ځای باندې فقط نیم، پروینس او فون نمبر اضافه شي. نو راځو له هغه نه وروسته پر کسټومایز کالم باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ. مثال دغه مخکینی کالمونه ټول ایسته کوو، دا باید ډیلیټ کو. له هغه نه وروسته بیا په خپله خوښه باندې د نیم کالم او د پروینس کالم او د ټلیفون شمارې کالمونه ورته اضافه کوو. دا ټول خلاصو. راځه وروسته بیا پر اډ باندې کلیک کوو. پر اډ سم کلیک وکړئ. باید موږ چې ورته اضافه کوو، د نیم کالم ورته اضافه کوو، اوکې کوو. بیا پر اډ باندې کلیک کوو. بیا د پروینس کالم ورته اضافه کوو.
دا ورته اوکې کوو، بیا پر اډ باندې کلیک کوو او د ټلیفون شماره ورته اضافه کوو، دا هم ورته اوکې کوو. دا درې کالم هم کې جوړ کړو. دا بیرته البته دلته ګوره ډیلیټولی هم سي، رینیم کولی هم سي، مو آف یو تر بل مخته کولی هم سي او وروسته کولی هم سي. داسې جوړ کړو. له هغه نه وروسته دا اوکې کوو. دلته اوس ګوره درې کالمه راته اضافه سو، درې کالمه سي اضافه سو. که په دې کې غواړئ چې اوس مثال دا نومونه ډېر نومونه یې، که غواړئ چې یو نوم کې پیدا کړي فانډ کې، بیا دې فانډ باندې کلیک کوو. اوس راځو دلته انټري کې کوو، نومونه ورته اضافه کوو. هغه څوک چې دا وتوو یا بلنلیک ورته لیږو، د هغو اشخاصو نومونه به ورته ولیکو. اوس مثال احمد ده، بیا پر ټاپ بټن باندې کلیک کوو. له کوم ولایت څخه ده؟ له کابل ولایت څخه ده. بیا ټاپ بټن پریس کوو او دلته یې ټلیفون شماره ورته لیکو. نوې انټري چې اخلو یا بل نفر ورته انټري کوو، بیا پر نیو انټري باندې کلیک کوو یا انټر څنګه کلیک کوئ، یا البته ټاپ بټن چې مو کلیک کړه هغلته خپله یو بله را اضافه کېږي. په دې را کې بیا د بل شخص معلومات ورته انټر کولی سي. مثال ولی خان ده، دا له زابل ولایت څخه ده او دا هم ټلیفون شماره ده. جمال ده، دا له کندهار ولایت څخه ده او دا هم ټلیفون شماره ده. علي جان ده، له هلمند ولایت څخه ده، دا هم ټلیفون شماره ده. دا انټري سیم کې وکړه. له هغه نه وروسته راځو پر اوکې باندې کلیک کوو. پر اوکې سیم کلیک وکئ. نو لومړی دغه لیست باید د لیبر ډیسکټاپ صفحه باندې را سره ثبت کړو، بلنلیک په نامه باندې، او دا به هم سیو. داسې هم سیو کوئ. اوس ګوره دلته که دې چیرې یو نوم نه یې خوښ، یو څوک یو شخص دې نه یې خوښ چې باید دا واچي، نه، دغه لپاره دا ټیک مار ایسته کوو. او که دې خوښ وي له هغه نه وروسته دا اوکې کوو. داسې مو اوکې کړل. له هغه نه وروسته اوس ګوره دا کمانډونه ټول په فعالیت باندې شروع کوي. د نیم مخ ته به دلته کلیک وکړو، ټاپ بټن به پریس کړو یو یا دوه ځله. بیا دلته راځو انزرټ میرج فیلډ ته راځو. په دې کې اوس مثال د نیم مخ ته کلیک وکئ، یو څه مسافه به واخلو، بیا به نیم ورته کلیک کړو. د پرومینس ولایت مخ ته به کلیک وکړو، بیا به ټاپ بټن پریس کړو، بیا به دلته پرومینس ورته اضافه کړو او د فون شمارې لپاره به مثال دلته فون شماره واخلو. له هغه نه وروسته اوس ګوره دلته بیا پریویو کې ګوره دلته څو کمانډونه مهم دي. په سټارټ میل میرج کې په دې کې یو انزرټ میلج دا کمانډ مهم ده، بل پریویو ریزلټ مهم ده، په دې کې بل ریکارډ مهم ده. اوس مثال څو ریکارډ لرو؟ څلور ریکارډ لرو. نتیجه بل فینش میرج دا کمانډ ډیر مهم ده. دا پروسه کول سپای ته ورسوي، بیا له فینش میرج څخه استفاده کوو. اوس مثال په دې کې موږ تاسې اوس څو ریکارډ لرو؟ څلور ریکارډ لرو. دا کولی شي دلته پریویو ریزلټ نتیجه وګورئ، نه، په دې باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره د احمد لپاره یو بلنلیک جوړ شوی دی، د کابل ولایت څخه داود شوی دی او دا ټلیفون شماره ده. بیا پر نیکسټ ریکارډ باندې کلیک کوو، صحیح ده، هغه بل ریکارډ راته ښیي. بیا پر دې ریکارډ باندې کلیک کوو، بل ریکارډ راته ښیي. په همدې شکل باندې کولی شئ ټول د دې پریویو کې وګورئ. که غواړئ دا پروسه ټوله پای ته ورسوي، بیا په دې کمانډ باندې کلیک کوو، ایډیټ انډیویډوال ډاکومنټ. په دې کمانډ سم کلیک وکړئ، دا ډاکومنټ ته خپله اتومات اضافه کېږي، یعنې د هر شخص بلنلیک په جلا جلا صفحه کې راته پیسټوي. او که پرنټ ډاکومنټ ورته انتخاب کړو، دا بیا له همدې ځای څخه اتومات له پرنټر څخه پرنټېږي. سنټ ایمیل که غواړئ په ایمیل کې واچوئ، بیا په دې کمانډ کلیک کوو. خیر خو اوس موږ تاسې دلته غواړو چې دا ټول بلنلیکونه د هر شخص لپاره سم جوړ کړي دي، دا په صفحه کې پیسټ کړو. په هره صفحه کې جلا جلا راته پیسټ کړه. په دې کمانډ باندې کلیک کوو. آل ټول نومونه غواړي، کرنټ ریکارډ غواړي او فرام. اوس مثال 50 نفر هم دعوت کړي، 50 نفر لپاره موږ تاسې دلته بلنلیک جوړ کړی ده، له 20 نمبر څخه نیولې تر 50م نمبر پورې دا ریکارډ راته وښیه په صفحه کې. او که چیرې آل ورته انتخاب کړو، اوکې کړو، بیا ټول نومونه دلې راته ښیي. اوس مثال اول احمد ده، له کابل ولایت څخه دعوت شوی ده، دا ټلیفون شماره ده او دا هم بلنلیک ده، نه. دومې صفحې ته راځو. په اوله صفحه کې راته پیسټوي. دومه صفحه کې بیا ولی خان د زابل ولایت څخه ده. درېیمه صفحه کې بیا جمال له کندهار ولایت څخه. څلورمه صفحه کې بیا علي جان له هلمند ولایت څخه ده. داسې په همدې شکل باندې کولی شو موږ تاسې یو بلنلیک جوړ کړو، یا هم د زده کوونکو شاګردانو لپاره یو سرټیفیکیټ جوړ کړو. دا د دې لپاره کارولی شو که چیرې متن یو قسم متن یې فقط ادمونو تغیر وکړي، بیا له دې سټارټ میل میرج څخه استفاده کوو. له هغه نه وروسته اوس ګوره میلینګ مینو ته راسو. په میلینګ مینو کې بیا دا کمانډونه بیرته ټول غیر فعاله کېږي. نور داسې مهم کمانډونه نه دي. که غواړئ سکار ځینې واخلئ،
مثال هایلایټول دغه نمونه هایلایټول یا ادرس بلاک یو ادرس بلاک کول دا خپل بیا کار ورباندې وکړي کوم څه مشکل کې درلودی بیا هغه نه وروسته بیا پوښتنه کولی شئ ریویو مې نو بیا سبا